السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. یوه ښایسته ورځ مو پیل کړې. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته له یوه اپلیکیشن نه د پیسو ایستلو ژوندی ثبوت وښیم او څرنګه کولی شو موږ او تاسې په دغه اپلیکیشن کې پیسې وګټو او موږ او تاسې څرنګه کولی شو ام پیسه اکاونټ ته یې ځینې ولېږو او ام پیسه اکاونټ په افغانستان کې څرنګه جوړولی شو. که چیرې موږ او تاسې د روشن او هغه دفتر ته ورشو، دوی راته وایي چې 2 دانې عکسونه، یوه د سکریپټ کاپۍ او د سکریپټ کاپۍ راوړئ، نو موږ نشو کولی چې دغه کار ترسره کړو ځکه چې دا ډېر سخته ده. یعنې به موږ هلته ور روان یو بیا به دغه نو زه تاسو ته اسانه لار درښیم. یو اپلیکیشن دی د حساب پې په نامه، هغه چې کله تاسې ډاونلوډ کړئ نو تاسو ځان کې راجستر کړئ نو ستاسې ام پیسه اکاونټ به جوړ شي. زه یې لینک په ډسکریپشن کې تاسو ته پرېږدم. د راجستر کولو طریقه یې ډېره اسانه ده. اول به تاسې نوم او تخلص او نمبر ورکړئ، نو د تذکرې نمبر هم تاسې څخه غواړي هغه به هم ورکړئ او په راجستر باندې به کلیک وکړئ. تاسې شمېرې ته به یو کنفرم کوډ درشي او تاسې په هغه اپلیکیشن کې ووړئ. نو راځو د ترکیب په طرف. اول به تاسې پریمایس ډاونلوډ کړئ، په خپلو موبایلونو کې به یې انسټال کړئ او په یوه ایمیل باندې به یې جوړ کړئ. ډېر ایمیلونه چې تاسې کې واچوئ هغه بندېږي بیا. نو هغه ډېره اسانه طریقه ده. تاسې به همیشه لپاره چې په دغه اپلیکیشن کې کار کوئ، لوکیشن به مو اوپن وي، لا به خلاص وي. نو ډېره اسانه طریقه ده. راځو د ترکیب طرف. نو ملګرو تر ترکیب تر شروع کېدا مخته که تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که مو دغه ویډیو خوښه شوه دا ویډیو درسره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او زموږ د فیسبوک پیج هم درسره لایک کړئ. نو ملګرو راځو د ترکیب طرف طریقه شروع کوو. نو اول به دغه اپلیکیشن ته موږ او تاسې راسو، خپل لوکیشن به چالان کړو. نو تاسې ته به دغه سوالونه راځي: سوداګري کول، شخصي خوندیتوب، ترانسپورټ او همدارنګه د جنډر مساوات. نو دا ډېر اسانه سوالونه دي، تاسې کولی شئ ډېر زر یې حل کړئ. نو راځم زه د تادیې میتود ته لا د پیسو ایستلو ثبوت تاسې ته ښایم. اول راځم دا سوالونه ما حل کړي دي، دا وګورئ. دا چې کله په 2019 کې ما اپلیکیشن دغه لومړی ځل خلاص کړ، کله چې ما دا اپلیکیشن خلاص کړ نو ما ته به یې په یوه سوال باندې 175 افغانۍ راکولې چې تقریبا له $1 سره مساوي کېږي، $2 سره مساوي کېږي. نو دلته دوه طریقې دي. په دوه طریقو سره تاسې کولی شئ کریډټ ورنه وباسئ، ام پیسه او همدارنګه موبایل ټاپ اپ. ام پیسه خو تاسې پېژنئ چې په افغانستان کې د روشن د پیسو ایستلو یو اکاونټ ده. موږ او تاسې کولی شئ ام پیسه له لارې هر سیم کارت ته پیسې ولېږو. نو راځم ام پیسه لپاره به تاسې حساب پې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. زه به یې لینک په ډسکریپشن کې تاسې ته واچوم. په ډېر اسانه سره تاسې کولی شئ ځان کې راجستر کړئ. نو راځم ام پیسه ته یې خپل اکاونټ ته یې لېږم. په دا کته خانه کې به خپل نمبر ورته انتخاب کړئ، له 0 نه بغیر او یا هم له 0 سره. په دا پورته خانه کې به چې څو پیسې تاسې لېږلې دلته به یې ورته ووایئ. اول خو به 25 افغانۍ لېږل کېدلې، اوس تر 381 افغانۍ کمې نه لېږل کېږي. اوس چې زه تسلیم باندې کلیک کوم او خپل حساب ته یې لېږم. دلته که ستاسې حساب ته پیسې نه ولاړې بیا هڅه وکړئ. نو خوشبختانه ملګرو زما حساب ته چې کومه دي 451 افغانۍ راورسېدلې. د ام پیسه له طرفه ما ته میسج راغی. نو راځم زه خپل میسج تاسې ته درښکاره کوم. دغه میسج یې ما ته راولېږو، ډېر کسټمر یو دغه میسج دی ملګرو، تاسې یې خپله کتلی شئ. نو اوس زه راځم خپل اپلیکیشن ته.
دغه اپلیکیشن ډېر زبردست اپلیکیشن دی. تاسو کولی شئ له دوکاندار باندې هم دلته د ام پیسه حساب ته د دوکاندار هم پیسې ولیږئ او د برېښنا بل او همدارنګه تاسې آنلاین خریداري هم پکې کولی شئ. دغه د ملګرو ما اپلیکیشن ته او یا هم د ما ام پیسه اکاونټ ته 461 افغانۍ راورسېدي. نو 10 افغانۍ یې ما ته تخفیف راکړو، هغه د خپله یې وګورئ. دغه د ملګرو خپله یې وګورئ 461 افغانۍ د ما په حساب کې اضافه شوې. د ما د ام پیسه په حساب کې زه کولی شم چې د هرې شبکې شمېرې ته یې هم واستوم. نو ورځم خپل ام پیسه اکاونټ چک کوم چې څو روپۍ پکې دي. مای اکاونټ ته ځم 8 شو بیلانس باندې کلیک کوم، یو لیږم، خپل پین کوډ ورکوم او ماته به هم د خپل څو پیسې لرم هغه به راته راواړوي. دغه د ملګرو خپله یې وګورئ. یو هاف سرټنلي 460 افغانۍ. دغه د ملګرو 0 افغانۍ پیس یې راکټ کړی ده، یعنې هېڅ پیس هم نه لري. ما ته یې 10 افغانۍ تخفیف هم راکړ. نو ملګرو دغه دغه اپلیکیشن د پیسو ایستلو ژوندی ثبوت ستاسو سره مې شریک کړو. نو که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. نو دغه د خپل اپلیکیشن ته رالم، زما په حساب کې اوس 0 افغانۍ دي.